مثال دا تصویر تاسو ښکاري دغه شانتې دا نور مختلف تصویران تاسو لیدلی شئ. دغه شانتې مزیداره ډي پي به تاسو په خپل موبایل کې ځان دپاره څنګه جوړوئ. یوه ډېره اسانه طریقه تاسو درښیم چې د هغې په مدد سره تاسو ډایرکټ کولی شئ چې دغه شانتې ښایسته ډي پي ځان دپاره تیاره کړئ. یا که بل قسم تاسو ته پکار وي نو تاسو پکې هغه هم کریټ کولی شئ، هغه هم جنریټ کولی شئ. ټوله طریقه به زده کوو د موبایل په سکرین کې. د هغې نه مخکې که ویډیو مو خوښ شو ملګرو سره هم شیر کړئ، بل ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په مکمل طریقه باندې پوه شئ. نو زه د موبایل سکرین طرف ته د ټولو ناول به تاسو کوئ راشئ په خپل موبایل کې راواړوئ ګوګل. په ګوګل کې سرچ کړئ سټډي جابي. څنګه چې تاسو دا سرچ کړئ اولنی یو پیج به تاسو سره راوالي. تاسو به څه وکړئ په دې اولني ویب سایټ به کلیک واخلئ دا کوم سټډي جابي چې دی. څنګه هم چې تاسو په دې کلیک واخلئ تاسو به دا پیج کولاو شي. که تاسو سره دا نه سرچ کېږي په سرچ کې تاسو سره څه مسله راځي سرچ کولی نه شئ نو تاسو ما په کمنټ کې لینک درکړی په دغه لینک باندې کلیک واخلئ ډایرکټ به تاسو دیزي ته راشئ. دلته به تاسو وکئ را به شئ دا کوم سرچ اپشن چې دی په دې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو لیکئ ټرینډینګ AIDP دا به تاسو سرچ کئ. لږ صبر به ورته وکئ ټیک شو. دا تصویر تاسو ته ښکاري په دې به تاسو کلیک واخلئ. یا دا لاندې لیکلي هاو ټو میک وایس ټرینینګ AIDP فوټو ټیک شو. د دې لینک هم په اولني کمنټ کې شته. په دې به دغه شانې کلیک واخلئ. په دې چې کلیک واخلئ په قلاره به بالکل ویښته راشئ. دلته تاسو لیکلی دی کاپي دیس ټیک شو. نو تاسو به څه وکئ د اولنی چې کوم دی د دې ځای نه راواخله تر دې ځای پورې تاسو په دې باندې یو قسم تصویر جوړولی شئ او د دویم یې ورته لیکل دی په دې باندې تاسو د دې ځای نه راواخله تر دې ځای پورې بل قسم تصویر جوړولی شئ. دا دواړه لیکل جدا جدا کاپي کړئ او ځان سره یو ځای کې محفوظ کړئ. په دې کې به تاسو یو قسم چینجینګ کوئ. دا کوم یور نیم چې لیکل دی په دې کې به تاسو خپل نوم لیکئ. صحیح ده. دلته په دې لاندې کې هم دی یور نیم دا تاسو لیدلی شئ. دا به صرف تاسو چینج کوئ. دا تاسو کاپي کړئ ځان سره سیو کړئ او په دې کلیک هیر باندې کلیک واخلئ. دلته به تاسو پر جاینټ اینډ کریټ کلیک واخلئ. دلته به تاسو وکئ په دې کریټ ون باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده. دلته به تاسو هغه ایمیل آی ډي ورکړئ کوم چې ستاسو موبایل کې دلته په اکاونټ نه وي جوړ شوی. دلته به تاسو هغه جیمیل آی ډي ورکړئ. څنګه هم جیمیل ورکړئ په نیکسټ په کلیک واخلئ. دلته به تاسو نیم غواړئ نو نیم ورکړئ. صحیح ده. دلته به تاسو بیا په دې نیکسټ کلیک کړئ. دلته به تاسو کنټري سلیکټ کړئ. دلته به برډے سلیکټ کړئ. صحیح شو. چې کوم تاسو سلیکټ کوئ خو د 18 عمر نه به په کمه نه سلیکټ کوئ. صحیح شو. بیا به تاسو په دې نیکسټ کلیک واخلئ. څنګه هم کلیک کړئ ایمیل ته به ویریفیکیشن کوډ راشي. دلته به تاسو ته جیمیل راشي ټیک شو. دغه شانتې دا کوډ دی دا کوډ به تاسو کاپي کړئ او دغلته به یې ورکړئ. کوډ مې ورکړو په نیکسټ په بیا کلیک واخلئ. چې څنګه هم په نیکسټ کلیک کړئ دلته دا ویریفیکیشن ډېر اهم دی. دا به د تاسو نه غواړي. صحیح ده. خو د دې احتیاط تاسو ډېر وکړئ. دلته په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ ټیک شو. دلته اوس ګورئ دا نشان چې کوم تاسو ورکړی په دې کې تاسو ډېر بیا خطا کېږئ نو ګورئ ورته دا نشان د دې سره به تاسو دا نشان برابروئ. صحیح ده. اوس ګورئ دا موټر سایکل چې دی دا به اوس موږ د دې سره برابروي. وګورئ ورته دغه شانتې په لیول کې کوئ به. صحیح ده. بیا په سبمیټ کلیک کوئ. 15 پیرې به تاسو دا چل کوئ. ګورئ دا ټول وشوی. دلته ویریفیکیشن کمپلیټ وکړئ. که ستاسو کمپلیټ نشو تاسو نه څه غلطي شي دوباره بیا وکړئ. بس تاسو اکاونټ دلته جوړ شو. دلته به دغه لیکل پیسټ کړئ کوم چې اولنی لیکل دي. صحیح ده. ټیک شو. دا لیکل اوس ما دلته پیسټ کړه نوم یې پکې چینج کړه. صحیح شو. په دې کریټ په بیا کلیک واخلئ. ګورئ دا تصویر تاسو لیدلی شئ. دا اوس موږ سره راوایستو. په دې کلیک کوئ. په دې 3 ډاټ کلیک کوئ. سیو کوئ یې. دغه شانتې دا هم سیو کوئ. ګورئ دا اوس دویمنی لیکل دي. په دې کې زه اوس دوه چینجینګ کوم. یو دلته دا دی ټیک شو. پاکستان په ځای بل یو ملک ورکوم. UAE مې ورکو. صحیح شو. او دلته به تاسو دا کوم نیم چې دی شرټ کلر هم چینج کولی شئ د دې ځای نه. ګورئ ورته شرټ کلر هم ټیک شو. نیم دلته تاسو دا یور نیم چې دا به کټ کړئ او په دې کې به خپل نوم ولیکئ. صحیح شو. په دې کریټ به بیا کلیک واخلئ. په لږ ساعت کې به تاسو دغه ایمیج هم جنریټ شي. دا وګورئ ټیک شو. دا یې دغه تصویر راواغېستو. ها په شرټ باندې هم هغه نوم لیکلی وي کوم چې مونږه منشن کړی دی ورته. یعنې په ډېر اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې دغه قسم له تصویران په خپل موبایل کې ځان دپاره جوړ کړئ. ډي پي ښایسته ډي پي چې دا تاسو جوړولی شئ. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي. که خوښ شوي ملګرو سره شیر کړئ. همدا شانتې ټیپس اینډ ټریکس لپاره موږ سره کنیکټ اوسئ. که بل څه قسم له تصویر تاسو جوړول غواړئ کمنټ کې موږ سره ضرور هغه ایډ کړئ. ډېره مننه.